د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړی سو ډیرو ته ځال لاندو مهمو خبرونو ته په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر ویلي چې اسرائیل په غزا کې خپل بریدونه پای ته رسوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې پاکستان به کله په افغانستان کې خپل نیابتي جګړه پای ته ورسوي. کریس الکسندر ویلي چې که د غزې د سلو وژل شویو کسانو په څیر له ننګرهار تر هرات پورې زرګونه وژل شویو خلکو ته پاملرنه شوې وای، نو ډیر پخوا به افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه پای ته رسېدلې وای. د تخار په چا آب او چال ولسوالیو کې د یوه خاتم او خیرات مراسمو کې په خوړو کې د چارسو د استعمال له کبله شپږ اتیا کسان مسموم شوي وه. د تخار د پولیسو ویاند خلیل اسیر وایي مسموم شوي کسان تر 3 ساعته درملنې وروسته بیرته خپل کورونو ته ستنه شوي دي. د اسیر په وینا پیښې د شخصي خپلمنځي ستونزو له امله رامنځته شوي او پولیسو یې په اړه څېړنه پیل کړې دي. پر روڼتیا د سر بنسټ وایي په ګمرکونو کې فساد په پلان شوي توګه روان دی. د افغانستان په ګمرکونو کې فساد په سیستماتیک او پلان شوي توګه روان دی. د افغانستان پر روڼتیا د سر بنسټ وایي د افغانستان تر ټولو ډیر عواید له ګمرکونو ترلاسه کیږي، خو په دغه برخه کې هره ورځ میلیونونه ډالر اخیپ ومیل کیږي. دغه بنسټ مشر اکرام افضلي ویلي په ګمرکونو کې فساد په سیستماتیک او پلان شوي توګه روان دی او لوړپوړي حکومتي چارواکي پکې ښکیل دي. د په خبره له امکاناتو سره افغان حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د سیستماتیک لوټ او تلان مخه ونیسي. افضلي د فساد اوسنۍ کچه بوږنونکې بولي او وایي چې دا لړۍ د افغانستان اقتصاد ته نه جبرانېدونکې ضربه ده. تر دې وړاندې د ولسي جرګې ځینې غړو ویلي وو چې د فساد له امله په ورځ کې 8 میلیونه ډالر د هیواد په ګمرکونو کې خیب او مل کیږي. او نیویارک ټایمز وایي بایډن د افغانستان په مسله کې په حق دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه د ولسمشر جو بایډن اقداماتو ته په اشاره ویلي چې نوموړی له افغانستان څخه د سرتېروتلو برخه کې په حق دی. ورځپاڼه کاږي که څوم بایډن د ټرمپ له لوري د جوړ شویو ټولو پالیسیو د مخنیوي هڅه وکړه، خو پر هغو چارو یې کار ونه لرل چې په اړه یې په لوړه کچه اجماع موجوده وه او له هغې ډلې یو یې له افغانستان څخه د سرتېرو د ایستلو موضوع وه. د ورځپاڼې په خبره د کانګریس یو شمېر ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو غړو له افغانستان څخه د سرتېرو د وتلو برخه کې د احتیاط غوښتنه کوله، خو بایډن یې له خپلې پرېکړې په شا نه کړ. د ورځپاڼې په باور په همدې اړه د لوړې کچې اجماع موجودیت ته په پام نوموړی په دې مسله کې په حق دی او دا باور شته دی چې نوموړی به په ټاکلې موده کې دغه بهیر په بشپړه او بریالۍ توګه پای ته ورسوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.